السلام علیکم سلامونه اوریدونکو سلامونه غږ دی د ریډیو دلبر اف ام 93 400 او زه یم ستاسو دوست ستاسو ملګری انعام جی وایي تاسو ټولو ګرانو ګلونو او نیازبینو اوریدونکو ته په پروګرام آهنګ کې هرکلی او ستړي مو شئ په خیر راغلی جانو خوش آمدید ګران اوریدونکو امید د پاک رب نه دی چې تاسو ټول به روغ جوړ ټیک ټاک او خوشحاله د ایمان او د صحت په اعلی درجو باندې وي او بالکل جناب خوشحاله به مې ټیک ټاک به مې ځکه چې زمونږ په دعاګانو کې تاسو یاد یې هیله د جناب امید لرو چې تاسو په دعاګانو کې به همونږ یاد یو هغه وایي چې لکه چې هیر د کړمه داسې ښکاري لکه چې هیر د کړمه داسې ښکاري او د زړه نه تیر د کړمه داسې ښکاري او نه د سلام نه د جواب را درومي نه د سلام نه د جواب را درومي او په روکو شمیر د کړمه داسې ښکاري نه قربان دغه شانتي بالکل نه ښکاري او زه کله کله راځم د خپلو ګرانو اوریدونکو تپوس پوښتنه کوم چې زما د ښایسته بدرنګه اوریدونکي چې دي دا څنګه دي په کوم حال کې دي او ژوند یې څنګه تېرېږي نو ګرانو اوریدونکو وایې که نه څنګه حال دی ټیک ټاک او خوشحاله ژوند هم څنګه تېرېږي تاسو څنګه یې چمګاوډ څنګه دی خپل پردی څنګه دی زړګی څنګه دی جانان څنګه دی او جهان څنګه دی ټول ټیک ټاک او خوشحاله الله هم ژوندي لره او د ژوند په منډه کې ښه ګړندي اوسېږي هغه څه به ویم درته وایي که نه وي سهار ته زما سترګې او ماښام ته زما سترګې سهار ته زما سترګې او ماښام ته زما سترګې او چې نه راځي نو دي هغه سلام ته زما سترګې ویل یې بېوسي ده ګنې زه اوسم خدای ګواه دی ویل یې بېوسي ده ګنې اوسم خدای ګواه دی ستا لارې ته مې سترګې دي او ستا بام ته زما سترګې او زما نفس د بل یار شوي دی ته ګوره ورته او جانان مې څومره هوښیار شوي دی ته ګوره ورته او زما بیخي نه مني هر وخت بس خپله کوي او دا زړه مې سم راته پلار شوي دی ته ګوره ورته نو قربانه کله کله به د زړه منو او کله کله به د خپلو دماغو خبرې چې دي نو هغه هم منو خو ګران اورېدونکو په دې پروګرام آهنګ کې زمونږ او ستاسو ملګرتیا چې ده هغه اوس نه واخله تر څه ټایمه پورې ده بالکل جناب د تلو ټایم خو درته نه وایم چې څه ټایمه پورې ده ګورو به پروګرام ته جناب چې څومره خوندور او زبردست پروګرام روان وي که نه نو زه وایم چې هغه شانتې به هغه جاري ساتو او کله کله چې زما ګران اورېدونکو ما ته پته ولګي خوب ولې ورغلی دی یو د کېږي نو بیا به ما ته روغ غوندې وي چې انعام جي بس موږ له خوب راغلی ته مې اجازه تخله کله کله انعام جي راځي ستاسو د شپې دا خوبونه چې دي که نه د ده ډسټرب کولو لپاره نو بالکل جناب ډېر خلک به انتظار هم کوي او ډېر خلک به داسې وي که نه چې نه انعام جي خوبونه ډسټرب کوي راله نه بلکې هغه وایي چې کله خوب کې کله سوچ کې کله خیال کې راله راشي کله خوب کې کله سوچ کې کله خیال کې راله راشي او بې وفا دی ملګرو خو بس نه رانه هېرېږي نو دا د جناب چې کله کله څوک د چا بې وفایۍ په وجه باندې خوبونه چې دي هغه ته تښتېدلي وي او کله کله څوک د ډېر خوشحالۍ د لاسه خوبونه چې دي نو هغه ولې نه ورځي دا د جناب چې خوبونه په خپل ځای باندې خو خوب لیدل چې دي که نه دا هم په خپل ځای باندې دي کله کله خلک د دنیا د دې مشتلو کشالو نه چې تنګ شي که نه بیا د خوبونو په دنیا کې وخت چې دي نو هغه تېري نو د خوبونو دنیا کې څه وخت لپاره خوسېدل پکار دي ځکه چې کله کله موږ وګورو د دنیا د ژوند ته او د نن سبا حالاتو ته که نه نو ډېر تلخ دي ډېر تراخه دي او په دې کې بیا دغه شانتې ژوند چې دی نو هغه ډېر په مشکله سره تېرېږي نو بیا هغه سوچونه هغه فکرونه هغه خواهشات زمونږ چې هغه مونږ په دې ریل لایف کې نه پوره کوو نو هغه بیا موږ د خوبونو په لایف کې چې دی نو هغه پوره کوو او په خوبونو کې دغه څیزونه ټول ترلاسه کوو نو کله کله دغه شانتې په خوبونو کې هم کېږي جناب نو دا ده چې ستاسو دغه خوب پورې تاسو سره د انعام جي ملګرتیا ده په پروګرام آهنګ کې او که تاسو راځئ انعام جي سره ملګرتیا کول غواړئ نو بالکل جناب زه به درته د ټلیفون شمېره هم وایم چې په کوم نمبر باندې به راځئ تاسو به موږ سره په دې پروګرام کې ملګرتیا کوئ خو د هغې نه مخکې قربان زما هغه ګران او نیازبین اورېدونکي کوم چې اوسېږي په هغه لوړ غرونو کې یا په میدانونو کې یا په لوی ښاریو کې یا د مینې محبت نه ډک په وړو کلو کې د چا رور خور طبیعت په څه وجه باندې ناسازه وي یا څوک د چا نه خفه وي یا مرور شوي وي که نه نو انعام جي دعاګو دی ستاسو ټولو دپاره د پاک رب نه چې الله تعالی درکړي تاسو ټولو له روغ جوړ صحت او سره د سمو ډېرو خوشحالو ټیک شوه که نه او که نه ښه ګران اورېدونکو دا ده چې د ټلیفون کال تاسو کوئ که نه په پروګرام کې نو زه وایم چې تاسو زیات نه زیات کال راشي په پروګرام کې زه ستاسو کال واخلم او تاسو سره سمې ډېرې خبرې وکړم خو لا اوس نه جناب ځکه چې په خبرو کې زه تاسو له
یو موضوع هم راوړم او په هغه موضوع چې دی نو هغه به راسره خبرې اترې کوي. ټیک ده قربان. نو زموږ او ستاسو رشته ده څه ده؟ د مینې محبت او د خلوص نه ډکه رشته ده. همدغه رشتې دي جناب چې مضبوطېږي د رابطو سره ویل کېږي چې رشتې څومره په رابطو کې وي نو دومره به مضبوطې وي. نو زموږ هغه ګران قدردان او نیازبین اورېدونکي څوک چې غواړي د خپلې مینې محبت او د خلوص نه ډکه رشته موږ سره نور هم مضبوطول یا غواړي موږ سره په پروګرام آهنګ کې برخه اخیستل نو هغې ټولو دپاره به زه وایم د خپل سټوډیو د کمال نه ډک درون او خوږ نمبر او نمبر څه دی چې ووایم درته او که نه نو ووایم درته ګران اورېدونکو د سټوډیو نمبر دی 091 6515 یو وارې بیا 0916515 یعنی 091 6515 دا خو د سټوډیو نمبر دی کالینګ نمبر دی د پی ټي سیل نمبر دی. ټیک ده قربان. خو زما هغه ملګري چې چا سره زما دا موبایل نمبر دی 0310 6515 ټیک ده قربانه. بل نمبر دی 0310 6515 دا ستاسو اسانتیا ده پر د پی ټي سیل نمبر چې دی نو دا بیزی راځي اکثر. نو ډېر ملګري بیا وایي چې نامجي ګوره موږ ټول پروګرام واورېدو او دومره مې انتظار وکړو زموږ پکې کال نه میلاوېدو هر وخت لاین بیزي راځي. نو ستاسو د اسانتیا دپاره ستاسو راتلی شي جناب زما په موبایل نمبر باندې په دې پروګرام کې کال هم کولی شي 0310 6515 او میسج سپیشلی که تاسو په دغه باندې میسجز وکړئ که نه نو زه به هغه په پروګرام کې شاملوم. ټیک ده قربان. ډېره ښه خبره ده. نو څه به کوئ قربان؟ ریسټ هم کوئ او خپل ځان له به ریلیکسیشن هم ورکوئ او نورو له هم ورکوئ. څه طریقې سره به خپله ریلیکس کېږي؟ ریلیکس کېږي ګوره کله کله د خندا خبره، کله کله ښه موډ کې، کله کله د چا د خندا خبرې خلک اوري او همیشه ګوره زموږ سوچونو کې هم دا وي که نه پریشانۍ نه ډک وي یاره دا ولې وشو دا څنګه وشو دا به داسې نه دي کېدل پکار که نه موږ پازیټیو سوچونه نه دي ساتلي چېرته او یا که ساتلي هم دي ډېر کم هم ساتلي دي. نو کله زموږ دا سوچونه چې پازیټیو شي ښه شي نو زموږ ژوند به بیا خوشحاله وي. ټیک ده قربان. نو که همیشه تاسو کار کوئ که هغه ډېر ښه کار وي او تاسو ریګولر کوئ د هغې نه انسان فیډ اپ کېږي په هغې باندې ستومانه شي یا ستړي شي پې نو لږ ساعت دپاره ډاکټران هم وایي او مشران داسې هم وایي که نه چې د خپل صحت خیال ساتل پکار دی. نو بیا لږ شانتې ښې خبرې ښو ملګرو سره هغې چا سره کېناستل پکار دي چې چا سره ستاسو ټایم ډېر ښه تېرېږي یا تاسو څه اورېدل غواړئ یا څه کتل غواړئ نو هغه شانتې کوئ نو ستاسو موډ به ورسره ښه کېږي. دې پورې خبره رایاده شوله هغه یو ځل وي داسې کار وشولو که نه چې یو سړی و نو هغه بیمار شولو نو هغه خپلې ښځې چې دی هغه به ډېره زیاتې خبرې ښځې کولې که نه خلک وایي ښځې ډېرې زیاتې خبرې خو پته نه لګي ما ته څه پته نه اوس به په پروګرام کې اندازه ماته لګي چې څوک راته زیات کال کوي او څوک ډېرې خبرې کوي. ټیک ده او نن په دې خبرې کوو چې واقعي د ښځې ډېرې خبرې کوي دا خلک چې داسې وایي ګوره بعضې نیمې خبرې وي که نه ښځې چې دي نو هغه ډېرې زیاتې خبرې کوي. کله کله دا وایي چې دا سړي چې دي نو دوی خپلې پیسې یا روزګار یا تنخواه چې ده دې په باره کې همیشه دروغ وایي رښتیا خبره چاته نه کوي. نن به په دې خبرو باندې خبره کېږي چې د ښځو حوالې سره کومې خبرې مشهور دي او سړو حوالې سره او دې کې حقیقت څومره دی. ټیک ده قربانه. نو دا ښځه یو ښځه وه هغې به ډېرې زیاتې خبرې کولې د هغې خاوند بیمار شولو چې خاوند یې بیمار شولو لاړل دغه ته ډاکټر لی بوتلو چې ډاکټر له لاړلو هغه چیک اپ وکړو هغه ډاکټر یې دې ښځې ته ووایي چې یاره داسې کار دی زه دا میډیسن لیکم که نه نو چې میډیسن یې ولیکل نو هغه ډاکټر دې ښځې ته ورته وویل چې یاره دا میډیسن به واخلې نو هغې ورته ویل چې ډاکټر صاحب دا میډیسن واخلم دا ټابلیټ تاسو ولیکل که نه نو دا به دله څه ټایم کې څه طریقې سره ورکوم نو هغه ډاکټر یې ښځې ته وویل چې دا ټابلیټ ما کوم ولیکل نو دا دوی به ته درته نه ورکوې دا دوی به واخلې او ته به یې په خپله باندې خورې نو هغې ورته زه به یې خورم وي دا د آرام ټابلیټ دی چې زه دا ټابلیټ تا ته مه ولیکل او ته دا ټابلیټ واخلې او په خپله یې وخورې نو ته به وده کېږي نو چې ته وده شې نو ته ته به لږ سکون میلاوېږي لږ ساعت له وبقلاري نو دی به بیا ټیک شي. ټیک ده ګربه. دې حوالې سره یو بله زبردسته لطیفه را یاده شوه هغه یو ښځه وه هغې به د خاوند نه سم ډېر فرمایشونه کول که نه کله به یې ورته څه وي کله به یې ورته څه وي کله به یې ورته څه وي هغه داسې بیمار غوندې شو نو ښځې بوتللو ډاکټر له هغه ډاکټر ورته وی چې یاره هغه چیک اپ وکړلو نو هغه کله چې سړی بار ووتلو نو هغه ښځې ته ډاکټر وویل چې یاره دا مریض چې دی نو دا ډېر داسې ماته سیریس ښکارېږي دله به ته ټینشن نه ورکوې دله به ته چې کوم دی خفه کېږې نه څه فرمایش به ترې نه کوې تکلیف به ورته نه رسوې غوسه کېږې به ورته نه نور دغه به ورته نه کوې دا ټولې خبرې چې دي نو دی ورته چې بیا به مې خاوند ټینګ شي دی ورته او چې داسې وي نو خاوند به دې ټینګ شي ګورې ګرانه ده هغه دا ښځه چې د کلینیک نه بار راووته نو هغه خاوند ورته بار ولاړو نو هغه ورته څه وویل چې یاره ډاکټر
ډاکټر د تسو وی ډاکټر راته وی چې د بچ کېدل ډېر ګران دي ټیک ده قربان یعنی زه خپل فرمایشونه خپل دتونه چې دین دغه شانتي جاری ساتم دا خو جست لطیفه شو جناب په پروګرام کې د موډ حواله سره خبره کیږي کله د انسان موډ یو شانتي وي کله بل شانتي وي کله کله دغه زموږ موډ چې دی کنه دا زموږ د پاره هم د خوشاله باز جوړیږي او کله کله زموږ د موډ په وجه باندې چې هغه خراب وي یا غوسه وي کنه نو کوم خلک چې خوشاله وي نو د غیب هغه خوشحالي چې دنو هغه مر سره ختميږي نو همیشه خپل موډ چې دی هغه ډیر خسته ساتي خپل ساتي ډیر زبردست ساتي چې تاسو موډ دغه شانتي خسته خپل وي د خلکو په ډیر زیات خوخيږي لکه زما بش ټیک دی جی الحمدلله زه تاسو ته یو سونګ پلی کوم او د سونګ نه پس بیا راځو د پروګرام به دغه شانتي روان وي پته نه لګي صابر خان راته لا ویډیو هم لګولې ده چې څه پکې سونګ ورو جناب د سونګ نه پس بیا راځو نن ډېر خسته او د کار خبرې چې دی هغه مې تاسو لپاره ساتلې دي هغه به تاسو سره په دې پروګرام کې شریکوم هغه چې خوشبو داسې د لکه لونګ توبه توبه خوشبو داسې د لکه لونګ توبه توبه او پسترګو کې نشه لکه د بنګ توبه توبه او منم چې در نهیر بشي د سرو سپینو خوندونه منم چې در نهیر بشي د سرو سپینو خوندونه کو دی اولې دو خوند د غنم رنگ توبه توبه او آشنا مقابله به د تمام دنیا وکم آشنا مقابله به د تمام دنیا وکم کوي نشمستا د سترګو جنگ توبه توبه او چې وی قتل ټول خولي د تمام دنیا یاره وی قتل ټول خولي د تمام دنیا یاره نشته د جانان ستا په رنگ توبه توبه ښه ګرانو ملګرو څنګه د ټیک ټاک او خوشاله زبا تا په ځان پسې پاگل کما جانانه نو دغه جناب د جانانه خبرې وی چې دغه د شانت کې د صوفیا کیف आवाज جناب د نیازبین اوریدونکو لپاره په نیازبین سټایل کې نیازبین سندره چې تاسو اورئ کنه نو خوشاله وم شي هغه چې د حسن په نشه کې لیونی مخې لراغه د حسن په نشه کې لیونی مخې لراغه او په چا پسې چتلم هغه سړی مخې لراغه او زنیم بختور خدا د مینې معجزه ده زنیم بختور خدا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلی کې د شپې مخې لراغه نو دغه شاند خیال کوي جناب د شپې چې ګرځي نو پیریان هم وی ګوري ټیک د قربان ناس نه چې څوک د مخې لدرشي او ته چې د مې جانان په شکل کې دی او اسنه سره د کوی کاف ته یوسي ایوی غر د پیریانو خاپیره د توربانو رسی غر د پیریانو خاپیره د توربانو ورسی او زمون د مینې قصه سره خوري چې سر ته رسی نو دغه د جناب چې مونږ داسې یو کنه پاکستاني ولسونو زمون په قسمت کې به هم دغه شانتي وي بل شعر رایا شو خبرې پس شعر راي وی زمونږ نصیبونه په مثال د سپیلنو دي زمونږ نصیبونه په مثال د سپیلنو دي او په دشتو کې رالوي شو خارونو کې لوګي شو نو دا د جناب هغه خون او مزه چې دا کنه هغه د ملک ته کده سدا غټ خلک یوسي او دا غریب چینو دی په دغه امید سره چې داسې بشي او داسې بشي او د دنیا نه لاړ شي ټیک د جناب امید چې دی د ژوند د ټولو نه بهترین یو سیس دی ګوره د ژوند نه د امید او باسي کنه نو د ژوند رنگونه چې دی دا به ټول پیکشي دا ژوند چې رنگین دی خسته دی خپل دی نو دا د امید په وجه باندې دا ته چې وای چې ژوند خپل دی ژوند ډیر رنگین دی دا ته چې وای چې ژوند خپل دی ژوند ډیر رنگین دی دا مې د مینې کار د ژوند په هر لار کړل دی او دا ته چې ګلې کوي زمانه چې تاسو پنه کړی ته چې ګلې کوي زمانه چې تاسو پنه کړی نو وای تا کله تاسو د خپل بیمار کړی دی نو قربان دا یو بل تاسو پښتنه بم کوم او د امید خبره مې کوله چې امید دی نو دا ډیر زیات خصیص دی نو په دغه امید سره که تاسو د شپې ګرځئ کنه چې چرته به په پردي کلی کې به جانان د شپې مخې لراشي نو پیریان هم کې دي شي او پته نه لګي داسې نور عجیبه مخلوقات هم شته ټیک ده کنه بیا به ځان پورې حیرانه چې څه کوم نو دې لپاره ښه خبره ده چې به وخت د کوره مګرځي او په کورونو کې پروګرام اور ښه جناب زموږ پروګرام چې کم ځای کې څوک اور کاغه زموږ رونه دي کاغه زموږ خويند دي الله دې ژوند لري خوشاله اوسئ کې دې سره زموږ په غرونو باندې کم ملګری چې دي کنه فورسز کې دي کاغه آرمي دا کاغه رینجرز دي کاغه اف سی دا فرنټیر کانسټیبلری دا کاغه پولیس کم پولیسمن دي اغي دي پولیس فورس ته اغي دي یا تی سره نور کم داسې دي یا دینه علاوه کم چې لګیا دي واچمن دي چوکیداران دي سوکې کوي س ډیوټي کې هم لګیا دي ټیک د قرآن هر سړی په خپل ځای باندې ډیر نایس ته او ډیر خدي زمون سټوډنټ او سلام تاسو ټول ته دي الله م ژوند لره او خوشاله اوسئ زمون دعاګانې سره
دي پروګرام اوري قربان او بیا خیر د میسج هم کوي کله چې کوم سونګ خوخي کنه نو دا غي لپاره تاسو فرمایش کول شي نو کوم ما سره موجود وي زبې د پلی کوم کنه ویني خو صفابه ته هم چې نشته لکه خفر نه نشي ټیک د جناب په 0310 65 15 093 0310 65 15 093 باندې تاسو راتلی شي میسجز هم کول شي او کال کوي نو په 0310 65 15 093 باندې کال هم کول شي او په 091 65 15 093 باندې با کال هم کول شي ټیک د جناب زوی او کال به واخلو د کال نه پس راځو نور ډیر د کار خبر چې نو هغه بر سره شریکوم او د خوان رنګ نه ډکه خبره جناب اکر راځي تاسو کال کوي په دغه موضوع باندې راځي خبره اترې ور سره کوي او کال لپاره 091 65 15 093 او 0310 65 15 093 کال اخلو ګورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی قربان سو خبرې کوي جی بھائی سادي خبرې کوم کو هاتي سادي څنګه ستړي مشي په خیر راغی د چرته وی چې نخکاری دی جی په پروګرام باندې اورېدل خو به تاسو به کله کال نه اټینډ کول او کله به بیزی راتلو صحیح نو اوس خو تاسو کال وکړو دا ما تاسو کال چې دی هغه ریسیو کړلو کنه نو کال کوي دا څنګه چې کال نه ریسیو کوم خو دغه دوران کې تاسو کال هم راځي نورم کال راځي نو چې دا چا کال ریسیو شو بس هغه سره خبرې شو چې ریسیو نه شو بیا ستاسو غونډه ګیلې کوي خاصه دي ژوند څنګه تیریږي ختیریږي خزا الحمدلله چې ختیریږي دا به وای چې د خوراکي خبره وکړه کنه نو د دې خبره ستاسو اتفاق شته کنه بالکل نه دی پای دا تاسو کوم ټاپک دا وایي دا بالکل صحیح دی شری چې کومي هغه خپل تنخواه نه خري کنه او د خالي چې دی هغه ډېر خبرې کوي او فضلي خبرې کوي سړی سره خپل تنخواه نه پټي اوس یو بل چیز دی ٹھیک ده کنه د تنخواه نه زیات داغه متعلق داغه ور سره فکرې او هغه د خپل موبایل د خپل موبایل دی دا چلنه ورکړي کنه څوک به میسجز پړونه کی یا څوک به نمبر یو نه ګوري ٹھیک ده نو دغه پټي دا موبایل چې دی دام پټي کنه دام چلنه ورکړي صحیح ده بالکل ها او تاسو چې خزه چې دینو دا ډېر زیات خبرې کوي کنه خزه ډېر زیات خبرې کوي شکر دی چې خزه نیو ها نو دا چې تم ډېر خبرې کوي کنه ته نه کوي ختم ډېر زیات خبرې کوي ټیک ده نو زما نه کوم نه دی خو څه کله چې هغه د مجبور کې دی هغه سره کوم قیاس ما به اثر باندې د کیږي چې خبرې نه کوم د خپل بیمار مرته ها او نه هغه ټیک ده کنه ته خپل خبره ډېر نه کوي خدا نور خزي چې دا ډېر زیات خبرې کوي نو تام دا سی ویلې دی لکه زموږ دا څوکرا چې نه بلیم چې دې خبره کټ کوم لکه لاندې کوم چې دا بس کم کار دي چې کار یا وشي خو بیا هغه نه پاتم د 3 غنټې د تیرې صحیح ده ما وی ته وای چې تاسو کړه سوکرا شنو ته وای چې یاره بزو پس چوکر اولم چې زې مړ خپل کور ته دلته سره بل صحیح ده وی خبرې لنډه وای او د لارې سره د سوق وزي سوق برازینه خدي خبرې سره ستې اتفاق دي چې خزه ډېره خبرې کې دویمه خبره ده چې بیا خو لکه بیا گزارا وشي او رجی کی چوک فزل خبرې کې تر مکمل رجام خراب کی او دې کې مې ډېر رجته غوسه ترې لکه دا فزول خبره نو ستاسو څه مطلب دی لکه دې چې خپل کې کیدی نو فزول خبره د بل چا په سر باندې لګیاوي کوي او د بل کس په څه لګیاوي خبره خو خنه کوي دا خو خنه کوي ښه صحیح لکه تنقید ډیر زیات کوي کنه صحیح بل پسې لګیاوي دي کینی چې داسې شو ګوره دا د کمزورو خلکو کاری ټیک ده کنه دا یو بل پسې چې خبرې کوي دا خدای نفسیاتي مریضان دي یا دي کمزوري وي دي سره سکول پر نه دي سره خپل شکول د پرسنی چې خلک زموږ تعریف وکړي نو دي د خلکو کمزوري رونیسي او هغه ډیسکس کوي چې داسې کې فلانه داسې ټیک ده کنه او بنیته خودوم روي چې چا خسته سوټ اغستی نو ډیر مخکولي وی کنه او د دې ځل کې خوخمي خو په خله تعریف نه کوي چې زه تعریف وکم اسنه دا خوشاله شي ټیک ده خبرې چې بنیته وي او ها بیا اصل تکرار صحیح لکه داسې نه دی کول پکاره دا بالکل لکه ملنګي وایي چې څو پیږي هغه نه خپل دې کارو کې هغه تخریف دې کې یا چې خبره کوي یا چې
حدیث وي هغه وي هغه وښایي هغه نه هغه خبره دا وي. صحیح لکه تاسو وایئ چېرې د تاسې خبر نه نو ټیک د دغه خو هم ښه خبرې دي که نه خو کله کله خپلو کې ملګري وي فرینډ وي ګوره د زړه خبرې د نیاز خبرې چې دا خو هر چا سره څوک نه کوي که نه داسې ګپ شپ خو ښه دی ګپ شپ خو مو هم لګو که نه چې ګپ شپ انسان لګي هغه خو ښه وي چې وکړي هغه انسان زړه خفه وي خوشحال شي خو لکه څوک بد کوي یا ډېر یو کس راونیسي هغه پسې هغې ونه خو ګناه کومه چې خپل ځان داسې صحیح ښه لکه دا خو داسې نه ده دا سړي هم داسې کوي صرف ښځې نه کوي سړي هم داسې کوي اکثر اوس د ښځو نه د سړو نه هم سمې ښځې جوړې شوي دي چې کیني د بل چا په سر باندې لګیا وي خبرې کوي که نه نو که دا ښځې کوي او که سړي یې کوي خو ښه عادت نه دی ځان ته نه ساتل پکار دی ټیک ده صحیح ښه دا راته ووایې که نه دا څه څیز دی چې ښه کلکې وتړې او بیا هم ګرځي دا څه دي او بیا به هم ګرځي کټ نو کټ څوک تړي خو نه ولې تاسو کټونه پورې تړلی څه ښه داسې نه دي او البته داسې کېږي که نه چې چېرته داسې ځای جوړېږي هغې کې چوکیدار معاملاست دي که نه هغه سپلې چې دي نو هغه کټ پورې تړلې دي خپلې سپلې نه چې شپې رانه دا څوک یې ونیسي نو هغې کټ پورې تړلي خو کټ څوک نه تړي کټ کې خو په خپله ملاست دي نو دا چې تې وړي نو دی به راویښېږي نه ښه نو لکه آپشن پکې ته د خپل ځانه کېده او ما ته جواب راکړه زه خیر دی تا نه زه کمې پیسې اخلم ښه تاسو وایئ چې دا کټ کېدی شي که نه چې یاره دا کټ دی چې تړلی دی یو دی بیا هم ګرځي ښه نو دا به لکه څنګه ګرځي چې کټ تړلی نو څنګه به ګرځي ښه لکه په بون تړلی شوی دی خو بیا هم خلک جګوي او ګرځي صحیح ده زه ډېره ښه خبره ده الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسېږي پروګرام اورو او کال هم کوه ٹھیک ده جی وعلیکم السلام وعلیکم جناب وعلیکم السلام خوشحاله اوسېږي او زنده باد اوسېږي ښه جناب دا خو خورکۍ وه سادیه چې راغلې وه او خبرې اترې سره خپلې شریکې کې کال سره روان دي قربان ځان لم کار وکتل ښه جناب خبره هم څه کوله خبره هم دا کوله که نه چې تاسو پروګرام اورئ آهنګ او نور محمد صاحب چې کوم دی نو هغې هم میسج کړی دی سلام یې رالیکلی دی وعلیکم السلام نور محمد صاحب څنګه حال دی ښې اشنا جوړې ټیک ټاک یې هلکه تپوس دې کومه ښه دا فواد سر نه دی تپوس کومه وایم بابا جانې دې څنګه دی وي ښه دی ټیک ټاک دی دعا سلام چې درته وي او که نه وي خو بهرحال چې چېرته ملاقات وشي زه درته تپوس کومه دا موضوع نه دي یاد کړي نور محمد صاحب او وایي چې انعام جي سلامونه مې قبول کا پروګرام دی په شوق سره اورم او ډېر اعلی دی سره د بچو خوشحاله اوسئ اوکې جناب الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسېږي زموږ دعاګانو کې هم یادې وایي چې پروګرام اورم که نه ښه جي ډېره ښه خبره ده د بونیر نه یاد کړي سلامونه یې رالیږلي دي وعلیکم السلام روزینا وایي چې پروګرام اورم هغه وایي چې بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې او زه دغه ځای هندوله تعویضونو له درتلمه او د یاري څه لیونتوب وي دغه مخکې جومات نه دی یاري څه لیونتوب وي دغه مخکې جومات نه دی د کلي نه به دلته کې منځونه نه راتلمه او بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې ټیک ده قربانو دا خو د بونیرونه بونیر حوالې سره یو شعر مې ذهن ته راغی هغه مې په پروګرام کې شامل کوم سلام انعام جي وعلیکم السلام وایي چې ستاسو پروګرام زما ډېر زیات خوښ دی جناب اوکې جناب چې زما پروګرام ستاسو خوښ دی ډېره مننه یو میسج یې سم ډېر کړی دی که نه ټیک ده جناب ستاسو دا میسیجز مې شامل کړم زه یو سونګ طرف ته ځکه ډېر ټایم وشولو که نه نان سټاپ لګیو خبرې اترې کوم نو لږ د ټیسټ چینج کېدو دپاره به موسیقي چې ده نو هغه هم اورو او موسیقي درته کومه واورومه جناب زه چې زما هره ساه دې ستا شي